سلامونه مو هرکلی کوم د پښتو آل نیوز چینل لیدونکو. الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاستئ. که چیرې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ، د ګونګړي تڼۍ کېکاږئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو د هر قسمه معلوماتو څخه خبر شئ. د ختیځې افریقا په یوګندا هیواد کې یوې 40 کلنې مېرمنې له واده وروسته په لږه موده کې 40 ماشومان زېږولي دي. دغه مېرمن چې مریم نبتانزي نومیږي او ځای خلک ورته د 4 غبرګونو ماشومانو مور هم وایي، یوګندا هیواد د کامبري ایالت اوسېدونکې ده چې په لومړي وار یې په دغه مېرمنې 6 واره 2 غبرګونې، 4 واره 3 غبرګونې، 3 واره 4 غبرګونې او نور یو بچی زېږولی دی چې ټول ټال یې 40 ماشومان زېږولي، 38 یې ژوندي او 6 یې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. اوس نوي راپورونه وایي چې پوهانو په مریم د نورو ماشومانو زېږولو بندیز لګولی دی، ځکه چې د پوهانو په وینا د دې روغتیا ته جدي ګواښ پېښېدونکی دی. په مریم نومې دغې ښځې باندې بندیز هغه مهال ولګېده چې د ډاکټرانو څخه یې د یو بل ماشوم غوښتنه کړې وه. ښځینه ډاکټرانو ویلي چې مریم نومې مېرمنې ته د نورو ماشومانو په زېږولو د سرطان رامنځته کېدو ګواښ زیاتېږي. دغه ډول د رواني ناروغیو پوهانو ویلي د زیاتو ماشومانو روزنه جدي پاملرنې او پیسو ته اړتیا لري چې د نشتون پر مهال ټولنیزې او رواني ستونزې رامنځته کېدلی شي. مریم نومې مېرمن وایي چې د ماشومانو روزنه پخپله کوي، په کلي کې د نورو مېرمنو لپاره جامې ګنډي او د هغوی سینګار کوي. د نوموړې په وینا چې څه هم د اسانتیاو نشتون یې ژوند سخت کړی، خو هیله لري چې د ماشومانو غوره روزنه وکړي، ښه خواړه ورکړي، ښه لباس ور په تن کړي او په خوشحاله راتلونکي کې ورسره مرسته وکړي.